د واده په اوله شپه د هلک ښځه هم لاړه او د هلک مور هم ختمه شوله. ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی. د هلک د واده اوله شپه وه ملګرو چې هلک چې دی نو بهر ته تللی و، د هوټل نه یې روټۍ راوړله او هلک ډېر زیات لیټ شو، نو ښځه هم په انتظار وه، مور هم په انتظار باندې وه. د ژمي یخې شپې وې، مور چې دی نو هغه په برنډه کې ګرځېدله، د خپل زوی په انتظار باندې وه. ډېره زیاته بېقراره وه چې زما دا زوی به کله کور ته راځي چې موږ یو ځای روټۍ وخورو. خو زوی چې دی نو هغه رانغی، نو دا مور چې ده نو چې یخني مې وشوه، دا به دننه کمرې ته لاړه، لږه به ګرمه شوه، نو بیا به چې ده نو واپس برنډې ته راغله، په برنډه کې به ګرځېدله. اخر داسې شوله که نه، نیمه شپه شوله، نو د هلک دا مور چې ده نو دا اوده شوه په صوفه کې، او دا جینۍ چې ده نو بیا هم د دې هلک په انتظار باندې وه. د واده اوله شپه وه. دا هلک چې ده نو روټۍ چې کله راوړه، نو دې مور چې ده نو په صوفه کې اوده وه، نو دا هلک سیده لاړ خپلې کمرې ته، او کمرې ور یې لټ کړو، او دننه دې خپلې ښځې ته ویل چې راځه ما ستا لپاره روټۍ راوړې ده، راځه چې روټۍ وخورو، او ډېر ښایسته روټۍ مې راوړې ده، ډېره مزه به وکړي. او دې ښځې ورته ویل که نه چې ستا مور چې ده نو ستا په انتظار باندې وه، په یخه یخنۍ کې هغه ته وایي نو دا درې واړه به روټۍ وخورو. خو دې هلک ورته بیا هم ویل که نه چې کومه روټۍ پاتې شوه نو زه یې خپلې مور له ورکړم، هغه به یې وخوري، خو ته راځه اول دواړه روټۍ خورو، بیا به چې کومه پاتې شوه خپلې مور له به یې زه ورکړم. نو دا خبره چې وکړه، نو دا ښځه هم ډېره زیاته غوسه شوله چې هغه په یخه یخنۍ کې چې ده نو ستا په انتظار باندې وه، او ته اوس داسې خبرې کوې. نو دا هلک او دا جینۍ د یو بل سره ډېر زیات ګرم شولو، د یو بل سره ډېر زیات ګرم شول. دې جینۍ د خپل خاوند ته ویل چې ماله په دې ټایم باندې طلاق راکړه، اوس هم ماله په دې ټایم باندې طلاق راکړه. چې کله د طلاقو خبره ورته وکړله که نه، او دې هلک د جینۍ له طلاق ورکړو، نو مور چې ده نو بهر چې ده نو په دروازه کې ولاړه وه. دوی چې کله دروازه چې ده نو بېرته کړه، نو دغه مور هم راولوېده او هغه هم د دنیا نه ختمه شوله. ښځه دې هم لاړه او مور چې ده نو هم ختمه شوله. بیا وخت تېرېدو تقریبا چې ده نو یو 10 کاله وشول که نه، د هلک هم واده کړی او دغه جینۍ چې ده نو هم واده شوې وه. دغه جینۍ چې ده نو واده شوې وه او ښایسته زندګي یې تېروله. دغه جینۍ چې ده نو حج دپاره روانه وه، خپل بچي ورسره هم روان کړي وو چې په لار کې یو سوالګری ولیدلو. په لار کې یو سوالګری ولیدو، هغه سوال کولو. دې چې دی نو سوالګري نه تپوس وکړو چې ته دلته څه کوې او ستا څه مجبوري چې دلته سوال کوې. ولې چې زه خپل بچو چې دی نو د کور نه رایستلی یم، او زه چې دی نو اوس سوال کوم، زما بچو چې دی نو زما سره زیاتی کړی دی. نو دې جینۍ ورته ویل چې تا زه وپېژندم، زه ستا هغه ښځه یم که نه چې کومې تا په د واده په شپه باندې ما له طلاق راکړی و. ما تا ته ویل چې ته دا روټۍ موږ د درې واړه به روټۍ وخورو که نه، خو که تا داسې خبره نه کوله، نو د هغه وجې نه چې دی نو اوس ته چې په څومره ضلالت کې دا په خپله وجه باندې تا د خپل مور قدر نه دی کړی، هغې تا ته ازار کړی دی او تا په وجه باندې هغه د دنیا نه رخصت شوې ده. ملګرو په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی چې چا سره دې څنګه وکړل نو هغه شان به سره کېږي. خپل د مور پلار ضرور قدر کوئ، ځکه چې دا یو پیر په دنیا نه لاړ شي که نه، نو بیا واپس نه راځي. ملګرو نو څومره کسان یې که نه، د اکثر نن سبا کسان چې واده وکړي نو هغه خو د خپل ښځو غلامان یې که نه، هغه د ښځو نه ډېر زیات یېرېږي. نن عام طور باندې وګوره هر سړی به چې د ښځې نه یېرېږي، که چېرته څیز راوړي که نه خپلې کمرې ته وړي، دا سوچ نه کوي چې زما مور پلار دی چې یو څیز لږ ډېر راوړم چې دې ولته هم ورکړم. خو نه، داسې قیصه نشته دی. دا ښځو نه داسې یېرېږي که نه، په چپلو باندې ولي او راباندې کوي، په داسې فساد به یې که نه. نن سبا چې دی نو نوجوانان هغه ښځو نه زیات دي، هغه هسې کدړاګان دي جوړ شوي دي. د دې ویډیو مطلب او مقصد دا دی که نه، زما خبرې ډېرې زیاتې ترخې وي چې نن سبا معاشرې ته سوچ کوم، نو هغه شان زه به خبرې هم کوم. ګوره ښه، دې باندې به خفه کېږئ نه، تاسو خپل په معاشره کې سوچ وکړئ، په خپل محله کې سوچ وکړئ، په کلي کې سوچ وکړئ، نو تاسو ته به دې خبرې پته ولګي چې دې خبره ټیک کړې ده. ښه، نو ضرور خپل د مور پلار ضرور خیال ساتئ.